اچار اچار اچار. د څه شي اچار؟ د ګوړې اچار. جوړونکی ننګیال ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام. مینه مو کړې ده که نه؟ ښه مو کړې دي چې کړې مو ده. راځئ اوس به موږ هم د یو مین نانوای هغه عاشقانه لیک در واورو چې خپلې معشوقې ته یې لیکلی ده. دغه دې واورئ. د ما ګرانی او زړه ته رانږدې ګلې، د ما سل چوپخته سلامونه او سل تغارې ښې هیلې ومنه. باور وکړه چې زړه مې ستا له غمه لکه د ما د نانوایي تنور له سرو سکروټو ډک دی او لکه د لانده لرګي غوندې ترخه لوګي ترې پورته کېږي. ګراني ورځ په ورځ لکه د نانوایي ډوډۍ در پسې ډنګرېږم او نری کېږم. زړه مې اوس د هغو پخوانیو جوړوي ډوډۍ غوندې پنډ نه دی پاتې، ځکه ستا غمونو دومره چونګي ترې اخیستي چې اوس لکه د اوسنیو ډوډیو یوازې نوم پاتې دی. زما ګرانې ستا هغه د رپېدې غوندې ګرد او پرېړ مخ مې یوه شیبه هم نه هېرېږي. خو اوس افسوس چې ستا د زړه په تناره کې زما د مینې یوه سکروټه هم نه بلیږي او زما د مینې خیال دی لکه د څڅېدلې ډوډۍ د بېحسۍ له ایرو سره چېرته لرې غورځولی دی. زه خو اوس هم تمه لرم چې یوه ورځ نه یوه ورځ به دې د مینې په چنګک کې رانیسم او کور ته به دې وړم. پوهېږم چې معشوقې لکه د مونږ د بیپارانو هسې له کبره ډکې وي. زمونږ بیپاران ډوډۍ په چوپخت وړي خو کبر یې مزاری خرم نشي وړی. یادونه دي د تناره سکروټې دي چې یوه شپه ځلیږي او بیا تور سکاره پاتې وي. ګرانې ټوکې در سره کوم چې ته اوس د رښتیا خفه نه شې. همدغه اوس له اوړو لمدولو را خلاص شومه. ما ویل راځه له خپلې دلربا سره دمه په ټوکو جوړه که. وام خدای دې یو ځل په دې خوا را پیښه کړه چې د تودې ډوډۍ په بوی دې مړه کړم. ګرانې خدای خو دې هغه وخت ډېر ژر راولي چې یوه غېږه پنجکشي ډوډۍ دې په غېږ کې درکړم چې تر کوره دې هم غېږه پرې تودوي او هم دې پوزه پرې معطره. پوهېږم چې زه دې هم ډېر یادېږم، ځکه که دې نه یادېدلی نو بیا مې زړه در پسې دومره ټوپونه نه وهل. وایي چې زړه په زړه آینه دی، نو چې د ما نه هېرېږي د تا به څنګه هېر شمه. ګرانې په همدې هیله د خپلې مینې په سره تناره سرپوښ ږدم او دغه لیک پای ته رسوم. د بیا لیدلو په هیله ستا مین نانوای سورسترګی ځیګرخورین. اوس چې زموږ ښارونه او کلي په خټو کې تر ستوني ډوب دي نو د شاعر ته به هم خټینه شوې ده او دغه خټین غزل یې لیکلی ده. زمونږ واټونه خټې زمونږ کوڅې په خټو، زمونږ واټونه خټې زمونږ کوڅې په خټو، زمونږ بوټونه ککړ زمونږ پایڅې په خټو، زمونږ بوټونه ککړ زمونږ پایڅې په خټو. کلی مو جوړ له خټو ښارونه ډوب خټو کې، کلی مو جوړ له خټو ښارونه ډوب خټو کې، زمونږ موټر په خټو
زمونږ خرې په خټو زمونږ موټر په خټو زمونږ خرې په خټو د پیغلې مخ ککړ شو هم یې د سکال ککړ د پیغلې مخ ککړ شو هم یې د سکال ککړ هم یې لمن ککړه هم یې موزې په خټو هم یې لمن ککړه هم یې موزې په خټو دا ښایسته قصرونه چې په دې ښار کې جوړ دي دا ښایسته قصرونه چې په دې ښار کې جوړ دي دی دیوالونه یې ککړ هم دروازې په خټو دی دیوالونه یې ککړ هم دروازې په خټو پدا د خټو خار کې شوم غزل په خټو پدا د خټو خار کې شوم غزل په خټو استعاری خټینه هم یې تشبیه په خټو استعاری خټینه هم یې تشبیه په خټو هم یې تشبیه په خټو ځینې خلک د سودا اخیستلو مرض لري که کوم شی په کار وي یا نه وي په کار اخلي به لکه داسې او ښځې دا په کوچو د بلستنې او بالښتونه ولې انبار کړي دي نو چېرته یې کښېږدم په 2 کوټو کې خو مې زړه پوخ شو د هېڅ شي د ایښودلو ځای نشته پکې نو چې ځای نه و ولې دې دا کوچونه او میزونه راباندې اخیستل تر اوسه یې لا پور نه دی خلاص شوی ما ویل چې ښه لوی سالون به ورته جوړ کړې خو خبره نه وم چې ته به په خدای که د چرګانو کوټنۍ هم جوړه کړای شې ما په ټول عمر کې یو دغه د کوچونو هوس وکړ اوس درڅخه خلاصېږم نه اوس ساده ښځې هوس هلته کېږي چې سړی یې ولري ته په تش لاس هوسونه کوې ورسه هغه بلستنې او بالښتونه له کوچونو څخه ایسته که چې موږکان یې وخوري موږکان یې د کوچونو په سر هم خوړای سي دا سر دې ولې په خبره نه خلاصېږي زه د کوچونو په سر یې نه خوري که هم وخوري نو کوچونه به وخوري اوس ساده ښځې د یو کوچ په بیه 18 بلستنې جوړېږي او ته وایې چې ځه کوچونه به وخوري چې د غومره پوهېږې خو ورسه یو سالون ورته جوړ که د تا سر په خبره نه خلاصېږي او ډول نه لرم چې درته ویې وایم پلاره بیا ولې په غوسه یې ونجلۍ چې مور دې نه پوهېده ته خو پوهېږې اخر ښوونځي ته ځې ولې پلاره ته خو کوچونو ته وګوره کوچونو د کېناستلو لپاره دي که د بلستنو د انبارولو لپاره خو پلاره یو سالون به دې ورته جوړ کړی وای بس ته هم د همدغې ادې لور یې هغې قدم پورته کړی او تا یې ښی دی نو چېرته به یې انبار کړو هغلته یې د کوټې په غولې انبار کړی ولې کوچونه پې خرابوئ ښځه ترې ایسته به یې کړم لورې ته خو باسواده یې له خدا د ما اقتصاد هم په نظر کې نیسه ښه پلاره نن مو چې پردې اخیستې نو باور وکړه چې ارزانه ټوټې مو واخیستې پردو ته مو ټوټې واخیستې ولې حیران شوې ولې پردې خو نوې وې خو تېره میاشت مو ورته جوړې کړې اوس مړ نه شې 4 پردې مو جوړې کړې دي ما وارخطا کېږه نو 4 مو څه کولې 2 کړکۍ دي او 4 پردې مو ورته جوړې کړې دي دې کړکۍ ته مې نه دي جوړې کړې نو کومو کړکیو ته مو جوړې کړې ما ویل که بیا دې کوټو ته نوې کړکۍ کښېنولې نورې کړکۍ د څه لپاره کېږدم لیونۍ شوې یې داسې به در باندې کښېږدم چې ته به هم ورته وخاندې د تا زړه دی چې په همدې تیارو کوټو کې مې ساه وخېږي پلاره چې یو ځل پردې ووینې کړکۍ به په خپله ورته کېږدې دومره ښایسته دي پیسې مو ورته له کومه کړې پلاره بزاز مې د ټولګیوالې خپلوان دی پور یې راکړې ولې په پور مو ولې واخیستې تر اوسه خو دا کړکۍ هم نسته اوس مه مړه چې تر هغو کړکۍ جوړوو بسترې به پکې غوټه کړو دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن،
صادق سپینغر، ستاره امینی، هوسۍ حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ بر او تر او کر